دلته په متحده عرب اماراتو کې زموږ میشتي هیوادوال کولی شي چې خپلو ملي اتلانو سره یو ځای روژه یا افطاري وکړي. نو ملي اتلانو سره افطاري کې به تاسو څنګه ګډون کوئ د په اړه معلومات په دې ویډیو کې درکوم. خو اول به د افغانستان ایرلاین شل ورځې سیریز په اړه معلومات درکوم چې دغه لوبې په کم تاریخ په څه وخت او چیرته کیدونکي دي. افغانستان ایرلاین سره درې نړیوالو شل ورځې لوبو سیریز لري چې دغه سیریز لومړۍ لوبه به نن په 15 تاریخ د شارجې کرکټ میدان باندې ترسره کیږي. دوهمه لوبه بیا په 18 دریمه په 18 تاریخ ترسره کیږي. دغه درې واړه لوبې په شارجه کې ترسره کیږي. د شپې په 8 بجو پیل کیږي. تاسو کولی شئ چې میدان ته 6 بجو څخه ورسته لاړ شئ. د دې لپاره به ټیکټ څنګه اخلئ؟ کوم څوک کولی شي چې آنلاین واخلي نو دغه ویب سایټ درته ښکاري په سکرین باندې. کولی شي چې د دې له لورې خپل ټیکټ واخلئ. تاسو کولی شئ چې د ویب سایټ لینک په یوټیوب کې کوم څوک چې دا ویډیو ګوري په ډسکرپشن کې پیدا کړئ او په فیسبوک کې کوم څوک ګوري نو په کمنټ سیکشن کې وګورئ. دا لینک به درته پروت وي. دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو به دغه ویب سایټ ته راواړوي. نو دلته وګورئ چې تاسو کوم ټیکټ اخلئ. ټیکټ د 10 درهم څخه پیل کیږي تر 100 درهم پورې. هلته وګورئ نارمل ټیکټ 10 درهم دی. که څوک وی آی پي غواړي نو هغه خپله ورته انتخاب کړئ. نو دغه طریقې یا دغه ویب سایټ څخه تاسو کولی شئ چې آنلاین ټیکټ واخلئ. که بیا آنلاین نشو اخیستی نو لږ وختي لاړ شئ. تاسو کولی شئ چې شارجې میدان کې هم ټیکټ ترلاسه کړئ. اوس به راشو چې ملي اتلانو سره به تاسو افطاري څنګه کوئ. د دې لپاره په ویب سایټ کې ځانګړی یو اپشن درکړی شوی دی افطار اینډ T20 کمبو. تاسو چې کله دغه کمبو واخلئ په 15 درهم قیمت دی. د سره به تاسو ته یو ټیکټ هم فری میلاو شي د 18 تاریخ یا د 13 تاریخ هغه کم یو چې ته غواړې. نو دغه ټیکټ په اخیستلو سره به تاسو وکولی شئ چې په 14 تاریخ کوم افطاري یا روژه مات چې د ملي اتلانو سره برابر شوی دی په هغه کې ګډون وکړئ او ملي اتلان لا نږدې وګورئ. د افغانستان بریا په هیله. مننه.